د بنو سلیم یو کاسو شکور ته تلاو دیغنا راوندا شکور یې کړه دا سمسری شکور کړی دو رخصتی دو پیشار راوندا الله رسولی چې د صحابه سره ولې د بومیون شنوستا څنګه شیشه وتړلا او د ایشه نارکیش واغه مړه سمسریا ځون سره رخصتی دو البدايه والنهايه لیکلی چې داسې د مجمع سیرلا الله رسول ته ورسېد ورته ویل چې هغه تی چې خلق ته وی چې د الله نه دی ورته چې هغه ځای چې خلق ته وی چې د الله نه دی هغه سړی ورته وی چې د آسمان نه لوند چې څومره مخلوقات دي په دې ټول شی انتهایی بغض مو د تو سره ده او د آسمان نه لوند چې څومره سې وخستین کی مخلوقات دي په دې ټول شی انتهایی نفرت مو د تو سره ده قدمو کوم مو ته دغه خبره عار نو وروکړه چې جلدی دې کړی دو مو ته د سر کلم کړه او عرب او عجم باندې سړې بته کړی زولا مجمع شه د عمر غون د صحابه موجود دي تو ابیر ودر د یا رسول الله جزا تو کا دغبد بختی سار کلام الله رسول ته چې غلې شه الله رسول ته وی چې دوی کلام مانه چې د الله رسول او ته چې په مو مانه چې د الله رسول امړه سلوټه چې غړا پمزکا وستا سم سره چې دغه نه ویلي چې د الله رسول دې مرزه نه مو الله رسول ته چې دا چې وی چې د الله رسول به مانه وی چې دا چې وی به زمانه صحابه کرام غوښنه چې کړو دې طرف ته ګوري الله رسول سلوټه تا اغه سمسره باندې راغو کو یا ایها الرب او سمسره کې توبلی کی چې هغه ول شان دی اسلا سمسره ساری چی سترګه او بړاول لار باری او کتل دغه نه بعد عربي زبان شه لګیا اسلا لبیک وسعدیک لبیک وسعدیک خاطر خدمتی دې مو خوش قسمتی دو چې الله رسول مو باندې راغو کړه دا اے ہستی چې ورځ د قیامت ته حسن ورکوین کو زینت سبب یې حکم کا یا رسول الله الله رسول ته من تعبد ته چا عبادت کوي دا خبره پدا پر کوم چې جنت ته سمسره دې پورا نه دا خو سمسره دې رب عبادت کوي خو انسان د طرف ته دماغ نه دی هغه سمسره په جواب شو ورته اعبد من کان فی السماء عرشه دیکھ ذات عبادت کون چی پاس منیش عرش تا وفی الارض سلطانہو وپمزکا بندے حاکمات تا وفی البحر سبیلہو وسمندرش لیار دی وفی الجنت رحمتہو وجنت ش رحمتینا دی وفی النار عقابہو وجہنم یرش سزوگونے دی ایک رب عبادت کون دی ایک اللہ عبادت کون دسی چې خپل الله په انسانونه دې پیژندل دا لکه حیوان دا مړه سلوټه دو خپل الله دا سي پیژند الله رسول بیا ورته وی من انا زسه کی ورته وشدا خلق ته زسه کی هغه سم سرور ته وی انت رسول رب العالمین تو خود رب العالمین رسول یہ وخاتم النبیین آخری نبی تو نباد بالنبی دنیا تا ندار تنین کا اوہو مڑا سم سرا خیوان پتا پیدا جے میر نبی آخری نبی لیکن بعد فتوہ کہی قد افلح من صدق یا رسول اللہ چاچے تو تصدیقوں کچھ تبر حق نبی ہے صدی چرو اڑی دی دا حق دی دا کامیاب شو پا دنیا شاو دے مرگ نباد یا چاچے تو تکذیب کو دا پا دنیا شانا کام دا پا آخرت شانا کام لیکن آباد یہ سارو رہو اللہ رسول اخکاستا ورکا تدریس ہوئی ہے اور تیجی دے اللہ رسولہ یو ساعت مکشے پاس مون نالون دے پر طولے شاقوین کی شیزیوت میں فرات مودے تو ناو او اے دے اللہ رسولہ اس میں دا اللہ پر ذات قسمی پر طولے مخلوقات سے انتہائی محبت مودے تو سراشو موتا کلمات رواچے سے مسلمون شو موتا کلمات رواچے سے مسلمون شو شہادت کلمات رکڑا مسلمون شو اللہ رسول ورته چې گزاران دې سرانګي کیر شو گزاران طریقہ دې سرانګ دې ورته چې الله رسول ډېر فقیر سړی مسکین سړی الله رسول صحابه ته ویل امداد ور سره وکي صحابه مدد ور سره وکي خپل کلی تر رواندا د کلی نه د 1000 اوس په سورو کسونه لشکر رواندا دا کس مخه ته ورغی چیرې روان وستا دوی چې رواني چې د خبره کېږي چې داسې نبی روغلا دا نو دین پیلاو کئی ایک پس روانی دے خلاف مل جان کئی
ورته چې لشکې په سټ شي چې زه ته د حقیقت نه خبر دا ټوله خبره ورته تېره کړله هغه زر کسان ټول مدینې ته راغلو په یو ټاک باندې اسلام ته داخل شول او د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه سره جهاد ته لاړو